زمار اسلام گرانو قدرمنو سامعین و حضرات رونو دا مخ کی شوی بیان او داغی په سلسله باندې چې دا معراج النبی باندې تیر بیان شوی نننه بیان هم داغی بیان تتمه ده د مکه معظمینه تر بیت المقدس پوری چې په مضمون د سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هغه ذات او رب لره پاکی ده چې د شپې بوته بنده او خصوصي بنده خپل د مسجد حرام نه بوته تر مسجد اقصى پوری چې بیت المقدس سره پاره بوته لنوریه من آیاتنا ډیر پاره چې موږ د توخایو عجایبات د قدرت پر پدغه سیر کې محبوب صلی الله علیه وسلم ته چې د حرم شریف نه د بیت المقدس تر سرزمین شوی ډیر عجایبات په لار لیدلو چې د اجمال د وجه نه موږ مخکې تر کړیو من جمله دا عجایباتنا محبوب وائی پر غشپا باندې لا بیت المقدس ته رسیدلی نو یو سرزمین راغه ارضن ذات نخل لکجر نډک یو وطن جبرائیل علیہ السلام وای ما ته ویل چې کوشه د براقنا فصلی هنا دلته یو 2 رکعات منځ کا محبوب وای زدا براق نه کوشم او 2 رکعات منځ میو کا بیا سور شم ما ته جبرائیل علیہ السلام ویل لا تدری اینا صلیت پوښوي چې کم ځای کې منځ کا ما ورته ویل نو مینه پیژندا قال صلیت بتویبا والیها المهاجرا تا منځ کا پيوډیر پاک وطن کې مدینه طیبه کې دیو ویلیها المهاجرا استا انتہا د ہجرت بم دے دیتا کی وائی چی بیاز پا براق سور شم داغی سرعت یو قدم منتہا د طرف و د نظر و محبوب وی حتی اذا بلغ ارضن یو زیت و رسیدن وای ما ته جبرائیل علیہ السلام ثانیان داسی ویل کش دلتا منذ کا محبوب وای دا براق نکشما علت من 2 رکعات منذ دا نفل منذ نه محبوب دا مانزه دا فرضیت نوړن دنه لا شروع کړیو خپل هغه اجتهاد باندې دا څه به کول چې 2 رکعات سبې کول وای بیا په براق باندې سور شم جبرائیل علیہ السلام را ته تدری عین صلیتا آیا پوښی چې دا مونږ کم له محبوب وای ما ورته ویل نه پوی نشم قال صلیتا بمدین تا په مدین کې مونږ کا وهي قريه دا یو کله دی د غزه سره نږدې دی او د ابراهیم علیہ السلام یو زوی چې مدین میدا داغه په نوم باندې مسما دی محبوب وای بیا په براق باندې سور شم نو یو قدمې د سترګو په نظر باندې تیز سرعت تیز مزل روان وای جبرائیل علیہ السلام بیا را توای کوش دلتم لګ منځ کا محبوب وای د براق نه کوشم حالت من منذ کا ما توئی اتدری این صلیتا اس پوشو چی مند چرتاو محبوب وی ما ورطو اللہ وی نیمان فی ما تیوین صلیتا ببیت اللحم تا پا بیت اللحم کی منذ کا چی بیت المقدس تنیز دے دے شرقی عرق دے حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام چی کم دے پیدا شوی دے نظامون ستا پاغذے کیو
دا ټول مواضع متبرکه د برکت نه ډک زینو کې ورونه دوه رکعات مونږ کې سم زینو کې جنبیاء علیهم السلام نیکانو پاکانو وختونه تیر کړي د برکت د پاره غزه ته ورتل یا دوه رکعات مونږ کول د خپل عمل سکون وی پاره ده کې اطمینان وی غزه کې ایسا الله پانی پتی رحمه الله په تفسیر مزارع خپل کې دا فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون فيه سکینة او بقیه او سکینه او دلارامی دا د دې په تفسیر کې وایي چې کوم زینو کې د رب کریم دوستانو ناس تکړی پاغه کې رحمت وريږي د زړه اطمینان او سکون حاصلي نو مواجهه متبرکه او تورتل دا د زړه اطمینان دی او سکون هغه صندوق د طالوت علی السلام کې څه شی او بقیه مما ترک آل موسی و هارون د موسی علی السلام او د هارون علی السلام د وجود سره لګیدلې ست تبرکات رب کریم وي پدې کې سکونت او دلارامی ده نو مفسرین کرام وي چې د انبیاء علیهم السلام د وجود سره کم شی ولګي او یا د نیکانو سره تعلق وي هغه ځکه اطمینان او سکون وي ذکر رب کریم وي فيه سکینه پدې کې دلارامی ده دا مواضع مقدسو کې منځونه وکړل مبارک فرمائے پا براق بانی بیا سر شمروان ازرا عفریتا من الجن دا پیریانون عفریت راتا پا مخراغ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک دا غلوی پیریو سلیمان علیہ السلام آواز کړو چې تخت بلقیس به څوک راوړي دا ډېر قوي سم غرو د وی زبر راوړم نو دا هغه پیریو بہرحال عفریت و تمخ تراغی یطلبه بشغلت من نار کلما التفت راو وائی محبوب وائی ما پسید عفریت را روانو دا اور لمبا اور سروان و جما بکلا ورکتل نو دا مخکاری درات لمبی بیرات بلاولی وائی جبرائیل علیہ السلام ما تولا اعلمک کلمات تقولون اذا قلتهن ففئت شغلته وخر لفیه آیا دسی الفاظو نخوایم چاگ الفاظ تا او آئے نو دا دی شیطان دا لمبا بمڑی دا دی پیری او بلا دادا چه پڑ مخبا پخلبانی ولگی گو دا سی بو گرزیگی دا سی الفاظو نخوایم در یا ہر قوی پیرے ہو یا آغا خاص پیرے دا سلیمان علیہ السلام دا زمانی آغا ہو محبوب ورطوئے رو خیراتا جبرائیل علیہ السلام ورطوئیدہ سے وائے قل اعوذ بوجہ اللہ الکریم اگا اللہ چی کریم ذات دے داغا فذات بنی پنانس و بکلمات اللہ تاماتی او پا کلمود اللہ بانی چی پورا دی اللتی لا یجاوزون بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها فنانی سم پہلا بانی دا شر دا آغا سنہ چی دا اسمان نازلی گی افتونا او دا شر دا آغا سنہ چی واپس خیجی او دا شر دا آغا سنہ ضرورت فی الارض ازمکہ کی پیدا کی او دا شر دا آغا سنہ چی ازمکہ نروزی ومن فتن الليل والنهار او د شپې او د ورځې د فتنونه ومن طوارق الليل والنهار او د ورځې د شپې چې پټ پټ ګرځيږي داغینا الا طارقا يترك بخير مگر هغه د شپې ګرځیدونکو چې په خیر ګرځي داغینا پناه نه غواړم د شر ګرځیدونکو نه پناه غواړم یا رحمان په اخر کې وای دا الفاظ کله چې محبوب د الفاظ لسل اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن دای چې ویل
فانكبل فيه وتفئت شغلته. هغه چې کومور هغه مرشه او دا چې پړ مخه په خپل باندې ولګېدو د ځمکې ته وغورځېد. دا غینم تیر شو. محبوب وې دا روانم په دغه شپه باندې او پټه مې ولیدم او من یو قوم مې ولید یزرعون چې هغې لګیا دی فصلونه کري فی یوم فی وقت ویقصدونه فی یوم فی ذلک الوقت. بچه څنګه دا فصل وکړي او سمدس غټ شي او لږ وروسته بیا وریبي. ودا نظاره مې وکړه یاره یقینا الہ وی مونږ دا سفر د تور کله نریه من آیاتنا چې مونږ ته خپل عجایبات د قدرت خي. نو عجایبات د قدرت دی او محبوب کتلې دي پټه او خلک پکې لګیا دي چې وای کړل غټ شو بیا سم نه بیا اورې بل دا ولید. او چې کله هغه وری بینو واپس بیا راشنه شي بیا غټ شي چې به وری بیا غټ شي. جبرائیل علیہ السلام ته وای ما هذا یا جبرائیل دا څه شی دی؟ وای جبرائیل علیہ السلام ما ته ویل اولئک المجاهدون فی سبیل الله دا رب کریم په لار کې jihad کوونکي خلک تضاعف لهم الحسنه ب700 ضعف چې دا دای نیکی چې کم دا یو په وسو چند باندې زیتی. نو مجاهد فی سبیل الله یو ظاهری تمثيل کې دا څه دی لکه دا دنیا خو فصل دا زید کخت مزرعه الاخره دا انسان د آخرت د پاره پټه هغه دنیا ده. نو پدې کې د مجاهد فی سبیل الله د مثال دی لکه چې سار یو کړو سم دشنه یو بیا وری بیا بیاش نه د دومره زیات اجر د تجمع کی. محبوب فرمائے چې لګ مخ کې لاړم ما باندې یو بوی راغی وجدتو او وجد رسول صلی الله علیه وسلم ریح ماشطه بنت فرعون د فرعون لور د ماشطه خوشبوئی را باندې ولګیدا. ما چې وکتل یو لخنه आवाज را باندې کېږي بل لخنه ما आवाज کېږي आवाज دا د یا محمد انظرنی اسالک یا رسول الله لک صبر را تو کته تپوس درنکم علم یجبون محبوب جواب ورنک. جبرائیل علیہ السلام توحیدل ته یو کس د خیرخنا आवाजونه کیدا څه شي هغه ورته وایدا داعی د يهوديانو د يهودو داعیو جواب د خدای چورنک کړي ورکړي وینو امت بد يهودیت کې اخته شي. وای چې لګ مخ کې لارم د چپړه आवाज باندې راځي یا محمد انظرنی اسالک ما تلګو ګور تپوس درنکم. محبوب وای ما غلط تمونه قتل تپوس مې وکړ جبرائیل علیہ السلام نو د چپړخنا आवाज راځي نو دا څه شی دی دا داعی د نصرانیان کتا ورته کتلی وی او ورته درته امت باندې نصرانیت خلاص شي. مبارک فرمایي چې لګ مخکې لاړم یو خسته زنانه راز او د دنیا زینت باندې خسته او ملونه و. او دا مټو ته مې چوتا وکتل نو دا مټې را بډوالې دا څنګهلیو دا مټې د ښکارې دي ا داسې په نشو لاړه ولکه سړی چې یو چا سره آشنایي او داسې قصه وته کوي داسې ولاړه مخامخ رااله وایي ما هغې ته مې التفات ونه کړ. جبرائیل علیہ السلام ته مې ویل چې دا څه شی دی هغه راته وویل چې دا دنیا و دنیا. مبارک فرمایي لږ مخکې لاړم را عجوزا یو بوډۍ مې ولیده علی جانب الطریق د لویې لارې په غاړه وه روان یم په دې غاړه یو بوډۍ ده. ما ته وایي یا محمد انظرني اسألک ما ته لږ وګوره زه خبره در سره کوم تپوس کو. محبوب وایي ما هغې ته مخ وانه تپوس مې وکړی جبرائیل علیہ السلام دا بوډۍ څوک ده چې ما ته آوازونه کوي؟ وایي جبرائیل علیہ السلام راته وویل دا دنیا عمر دی او لم يبق من عمر الدنيا الا ما بقي من عمر تلك العجوزه. دنیا تیرا شوی ده دومره پاتې لکه دا بوډۍ چې زړه دولت ته مې پاتې د تمامه دنیا مثال دی یو بوډۍ چې ماشومې نه غټه غټه شي او زړه شي
نو دا تا سره چې اوس ملاویږي دا اوس نور زړه لږ ټیم د دنیا پاتې دی او زیات ختم شي وېدا مې مولي دا وای د دین العالم امرتم ليله اسري بي بموسى يصلي في قبر موسى عليه السلام په قبر باندې تیر شوم ما چې وکړل هغه په قبر کې مونږ کو قبر کې مونږ کو کو د مانځ سره وای چې د مانځنه بعد يصلي في قبر عند الكتيب الاحمر دسرو خور یو غونډی را داغي پارخ کې قبرو هل تیمون او د مانځنه بعد پجیګ आवाज باندې دا خبره کوي یقول برفع صوتي اکرمت فضلت الا تناشنا عزت دې ورکړې څومره دې به تر کړې وې د مانځنه بعد دا خبره محبوب وې دا आवाज د موسی عليه السلام چې ما اورید نو ډېر تیز او شدید ما جبرائیل علیہ السلام ته ویل دا دومره تیزی خبره د چا سره کوي وی ماته وی دا الہ العالمین سره دا خبره دا تیز دا غته کوي تا دې دومره به تر کړه دومره مقام دی وته ور کړه وی ما وی چې الہ سره دومره تیز غږیږي وی ماته وی چې الہ العالمین ته د موسی علیہ السلام تیزواله معلوم اور تسنوي دا ډېر تیز سیرت حلبیه دا هم ذکر کړی دی چې دا بکله جلال کراغی نو دا چې کومې زلفې وي او په سر چې کومه ټوپۍ سوره وه هغه ټوپۍ چې په سر وه نو دا زلفو کې دومره تاو به راغی چې حتی چې د دې ویښتانو دا یو ویښته به د غچې په شکل ټوپۍ کې بار ته ووتل دومره به جلال کرا او کله ناکله به چې ډېر جلال کې راغی په سر به چې کومه ټوپۍ وه هغې به اور واخیست د دومره جلالي پیغمبر انبیاء علیهم السلام کې د جلال شهرت دی ډېر جلال رستو چې کله اسمان کې اوسه ملاقات کیږي که انو هلته به راشي تمام انبیاء علیهم السلام د مرحبا وازونه کوي دم ستړی مشي وکړه او چې کله محبوب ته یې څو نصیحتونه مو کړل چې امت دې کمزوری دی نو څومره اساني چې ورته لټولی شي ولټوه او چې کله محبوب ته مخکې لاړو مخې راتاو کوي چې ما کتل د ژړل ما تپوس وکړه چې دا ژاړي ولې پیدا جاړي پدی باندې چې د تر دوره پورې دا ګمانو چې تمام انبیاء علیهم السلام کې به زما عمر امت د چا نه او چې نن ستا شان ګوري نو د په خپل حال جړا راځي چې د امت زمانه هم زیات ډېر جلالي واقعات په دغه ځای کې روایت شاذو کې شته دی معتمد ډېر نه دي نو ذکر کول مناسب نه ګڼم من جمله راغینا چې المستطرف فی کل فن مستظرف ذکر کړی چې موسی علیہ السلام په دغه وخت کې محبوب علیہ السلام ته دا وویل چې ته یوه خبره کړې چې علما امتي کانبیاء بني اسرائیل د دې حدیث سند کې علما مقالم لري خبرې کوي علما د امت زما چې کوم دي پشان ته د انبیاء د بني اسرائیل دي نو بني اسرائیل کې خزایم تا د خپل امت علما زموږ غوندې کړي نو محبوب ورته دا ویلي چې زما مقصود شهادت د دین کې دی چې تاسو دور کې هر کلی ته الہ العالمین یو پیغمبر لېږلو په ما نبوت ختم دی زمانه بعد زما امت کې هر کلی ته یو عالم خدای تعالی ورلېږي هغه شهادت د دین مقام او فضیلت کې نه مې د مراد چې کنه هغه تاسو غوندې یعنی تاسو مقام ته راغلی او بیا هم موسی علیہ السلام غصه وې نه دا خبره تا داسې کړې ده نو محبوب کوم جلالی دی نو هغه ورته وویل چې ما چې کومه کړې همداسې ده زما د امت څخه علما شته دي چې هغه ډېر کار کوي فضیلت کلی کې پیغمبرانو ته عالم نه رسي خو زما د امت څخه علما دي چې په علم کې به ډېر شهرت لري وی تراوله یو عالم دی نو د امام غزالی رحمت الله علیه چې یو لوی صوفي او د احیاء العلوم مصنف دی دا خو لا رستو پیدا کېږي ډېر سوه کلونه رستو پیدا کېږي محبوب په خپله معجزه باندې د زه روح را طلب
ورته وایي درو زما په امت کې داسې علما شته چې مخامخ موسی علیه السلام ته ودرېدو السلام علیک یا نبی الله یا موسی کلیم الله ورحمت الله وبرکاته وګدای کړه پیسه اړیر جلالی وې دومره وګدي خبرې سکه هوې چې السلام علیک دا کیسه دومره وګدا کړه بس امام غزالی رحمت الله علیه ورته وایي چې تا نه خدای تعالی یو تاسو کړو چې ما تل کې بیمینی کا یا موسی خیلات کې څه شي نو تا ته جواب پکارو چې یا عصایا دا مې امسادا بس خلاص تا ورته وایي یا عصایا اتوکل علیها تکفکم واوش بیالا غنیمی گڑانو تا پانیم پی سندم ولی فیها ماره بن اخرى ما تا پکی نوری گٹیم شتری نو دا دوم ردی اگدا ولی لنڈا با دی ویلی وچی هی عصایا وی اللہ زما محبوب ما تا خبری اگدا ولی وی تم زما محبوب دا خبری دا سا اگدو یو دم دو روایت ہے دو قول ہے یو قول کے دا سی رازی چی پڑھا وقت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خپلا امام غزالی رحمت الله علیه د مت نکلک چې ما د موسی علیہ السلام په مقابل کې دومره تیزه خبره مکه واسنه چې اوس په جلال کې راشي نور څه کار دی خراب دک لکونیو چې کله امام غزالی رحمت الله علیه پیدا شونه یو لاس فل نو ویل به چې دا نبی علیہ السلام دا او دویم روایت کې دا راځي چې نه موسی علیہ السلام په جلال کې راغی او سپېړې ورکړو چې د پیدا شونه لاس به فل جوړ ویل وای چې د موسی علیہ السلام دا په وخت کې پته پیړوال دا روایت المستطرف فی کل فن مستظرف ذکر کړی دی او هغه په نقل سره باز نور کتابونو ذکر کړی او کتب د حدیثو کې شهرت نه لري اگر که عام خلکو کې شهرت زیات شوی دی خبري معتمد روایت نه دی مبارک فرمایي په دغه شپه باندې چې زلالم نو په قبر د ابراهیم علیہ السلام باندې مور علما وای ما ته جبرائیل علیہ السلام وای کش درکات منلکا هل تم کش منو درکات منلکا او یو ونه ولاړه او دا ونه لاندې یو شخص ما ته پوسو کو دا څوک دی ویدا ابراهیم علیہ السلام او جبرائیل علیہ السلام ته وای چې هذا الذي معك يا جبريل من هذا الذي دا تاسو مرګره څوک دی فقال هذا ابنك احمد داستان وسه دی احمد صلی الله علیه وسلم وای ابراهیم علیہ السلام را تو مرحبا بالنبي العربي الامي عربي هغه عربي چې ختم یاد نو امیو او نبیو په خیر دراشي ودعا له بالبرکه و د برکت دعا ورته وغوښته بیت المقدس توای ورسی دا خبره چې دلته محبوب امام الانبیاء جوړ شوی یو اختلاف پدې کې چې آیا دا مخکې راتلو نو برا کارسته ده بعض علما دې تزور ورکړي چې دا واپسې کې رسار منشي او بعض علما وی نه دې طرف نه چې تا دا اتی نفلی منځ فرض مون لا دا وخت نه او ابن کثیر او غیره هغه دې ته زور ورکړی چې دا پتلل او راتلل دواړو کې شوی د دې رقم شوی دا واپسې کوم شوی او دا چې انبیاء علیهم السلام څومره ورته راغون شوی نو یو قول کې دا راځي چې رحمت من الانبیاء د انبیاء علیهم السلام یو ډله یا پنځه یا لس کسان څخه کم زیات داسې او یو قول بلکې راځي چې په دغه وخت کې ماته انبیاء علیهم السلام راغون کړی شو جميعهم ټول پټوله ماته راغون شوي یو دریم قول کې راځي چې د انبیاء علیهم السلام صفونه او صفونه تیار شوي او درې صفونه رسولانو او دا څلور صفونه انبیاء نو یو قول دا چې تمام انبیاء علیهم السلام تراغلي او په اسمان کې هر اسمان کې چې د کم پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شوه نو د عیسی علیه السلام سره به جسدی شوه چې حیات د ژوند دی او د نور انبیاء علیهم السلام سره لکه د موسی علیه السلام سره په قبر کې یا بیا په اسمان کې دا ملاقات روحانو محبوب حیات جسدن تلو او د هغې د ارواحو سره ملاقات
او کم انبیاء علیهم السلام چې بیت المقدس کې راغون شوی ناره کې علما به اختلاف کوي. را سره لکه ملنګ دلته کې رالم دا شم د خپل مور په دوبارنګ دلته کې رالم دا شم مرس پګمې دا ستا رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن څو مقدار ته نه رسیږي بهارونه خزانونه به ډېر راشي مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. کې سر بتاو ستا د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کې سټ مرکز کې حفیظ الله او اسد الله سره هر سات ملاويږي. بیت المقدس په درمیان کې یو کاڼی دی صخره بیت المقدس چې دا صخره د جنت نه راوړل شوې دی یو لوی کاڼی. ابن عربي وایي چې زه دې کاڼي ته یو ځل ورغلم ورننوتم وی ورننوتو اراده مې وکړه نو دا کاڼي ته چې ګوري په هوا ولاړ دی خو عاجزي کوي وی زه په خپلو ګناهونو ویرېدم زړه مې و چې لږ ورننوتم ډېر لوی کاڼی دی خو وایي په خپلو ګناهونو ویرېدم چې هسې نه دا کاڼی په ما راونلوي وی ورننوتم ګرد ترې نه تاو شوم بعضې ځایونه لږ د ځمکې نه جدا دي بعضې ډېر جدا دي او قدرتاً الله په خپل قدرت ټینګ کړی دی. وی ته ځل بیا مې سفر دی کاڼي ته وکړی بیا ورننوتم او د نن نه پکې داسې تاو راتاو شوم نو چې ما وکتل ټول په ټوله د ځمکې نه جدا ولاړ دی او بره سر باندې داسې څه نښې شته دي دا نښې هغه نښې دي چې فرشتګانو دا ټینګ کړی دی د بره. د دې کاڼي نه د محبوبه بره تلل شوي بره تلل یو قول دا دی چې دا په براق باندې شوي دا قول مرجح راجحه دا ده چې بره تلل دا په یو پوړۍ باندې شوي دي او معراج معنا اله د عروج عروج ختلو ته وایي د ختلو اله نو د ختلو اله څه ته وایي پوړۍ او دا هغه پوړۍ ده چې د دې یو خښته د سپینو زرو نه جوړه ده او دویمه خښته د سرو زرو نه ده او غاړې ټولې ملغلرو نه جوړې او د نیکانو د بدانو د ارواح چې واخیستلی شي نو فرشتګانې چې اسمان ته وړي نو دا په دغه پوړۍ باندې خېږي په کومه پوړۍ چې محبوبه معراج ته تللې او دا سفر یې کړی. او کتابونه دا هم ذکر کوي چې کله انسان مړ شي که بل سړی ورته سترګې پټې نه کړي که نه نو د سترګې غړېدلې پاتې کېږي وایي د غړېدلو پاتې کېدو علت دا دی چې د دا روح په دغه پوړۍ ځي نو په دغه ټیم کې د پوړۍ د دې ډولو سنګار ته ګوري چې دا څومره ډولي ده وی دې دې پوړۍ په ننداره باندې نو سترګې شقې پاتې شي. په دې پوړۍ باندې محبوب او جبرائیل علیہ السلام روان شو. محبوب فرمایي دا قصه بیانوي چې هغه اول اسمان د دنیا ته مونږ نږدې شو یقال له باب الحفظه دغه اسمان دروازې ته د حفظې باب وایي او په دغه دروازه باندې یو فرشته مقرر ده د هغې فرشتې نامه چې کوم نه اسماعیل دی علیه السلام د فرشتې نوم اسماعیل او د دې فرشتې وظیفه دا ده چې دا په دې هوا باندې مسلطه ده د دې نه بره ډېره شدیده هوا ده د دې نه ښکته يسكن الهواء لم يصعد الى السماء قط ولم يهبط الى الارض قط دا څومره هوا چې د اسمان نه لکته ده دا هوا دا کنټرولوي دا فرشته په دې مقرر هسې نه چې دا بر اسمان ته لاړه نه شي او یا ځمکې ته لاړه نه شي ورانې جوړ نه وتحت يده 12,000 ملك وفي رواية تحت يده 70,000 ملك تحت يد كل ملك 70,000 ملك فیو روایت 12,000 په بل روایت 80,000 فرشتې د اسماعیل علیه السلام د فرشتې لاندې
او د هرې فرشتي په نگرانۍ سره لاندې نورې بیا 80,000 نورې. نو دا په دغه اول اسمان کې فرشتګان. جبرائیل علیہ السلام یا آواز وکاو یو روایت کې راځي چې دروازه یې وټکوله. نو دا اول اسمان چې کم لوی وقدارانو هغې آواز ور باندې وکړه چې من هذا، دا څوک دی؟ جبرائیل علیہ السلام جواب ورکړي یا نه جبرائیلو تپوس ورنه کېږي مما که څوک در سره دی. جبرائیل علیہ السلام ورته وایي محمد صلی الله علیه وسلم یا احمد. هغې ورته وایي وقد بعث الیه، آیا معراج د پاره دی مقرر شوی راپورته شوی؟ پته وه چې دی مبعوث دی. بعث الیه معنا الی المعراج و الی الاسراء، دی راغوښتل شوی دی. دې پته ورته نه وه. وی او هغوی ته دا پته وه چې دا به یو کرتې راځي اسمان ته، خو دا ورته نه وه چې اوس هغه دی. او قد بعث الیه وی او دروازه ورته کولاو شو. محبوب فرمایي فاذا انا بآدم علیه السلام، یو ناڅاپه چې مو کتل نو آدم علیه السلام په اول اسمان کې ناست. فرحب بي ودعا لي بخيرنا، مرحبا आवाज راته د خیر دعاګانې مراته وکړي. او آدم علیه السلام ته آدم ځکه وایي چې یا آدم د سپینوالي او سروالي درمیان غنم رنګې ته وایي، د رنګ داسې. او یا د عدیم الارض نو د ځمکې د مخ نه جوړ دی. عدیم الارض معنا وجه الارض، تمام سرزمین نه لږه لږه خاوره راغونډه شوه، دی ته جوړ شو. محبوب فرمایي یو اړخ نه ورته یو کړکۍ راغلی وه، بل اړخ نه هم کړکۍ وه. خو د ښی اړخ نه داسې ښکلې ښکلې خوشبویانې راتلې او د چپ اړخ نه بدبویي را روانه. ما جبرائیل علیه السلام ته وویل چې دا څه شی دی او دا. او آدم علیه السلام په درمیان کې ناست و چې ښی اړخ ته به یې وکتل نو په شونډو په مخ کې به یې د خندا آثار ښکاره شو. او چې چپ اړخ ته به یې وکتل نو دا وچولی به یې ترې وکړه. عبسه وایي ما جبرائیل علیہ السلام نه تپوس وکړه دې اړخ کې څه چل دی چې بدبویي راځي چپ اړخ، او د ښی اړخ کې څه چل دی چې خوشبویي راځي. او آدم علیہ السلام چې ښی اړخ ګوري نو خاندي او خوشحال دی، چپ اړخ ته خفګان کې. ویې ما ته یې وي چې دا آدم علیہ السلام دی. د ښی اړخ نه د جنت نه کړکۍ ورته راښکاره شوې او چپ اړخ کې د جهنم نه کړکۍ ورته راښکاره شوې. نو دا کم نیکان بچی چې جنت ته ځي ورته ګوري نو دی خوشحالي او خوشبویي د جنت ته. او دا بدن چې خپله اولاده ګوري نو ډېر خفه کېږي ورباندې چې دا جهنم ته روان. یو روایت کې دا هم راځي چې روح د نیکانو د بدانو ورته پیش کېږي. که نیک سړی نو هغې ته امر وکړي چې دا د ښی اړخ جنت ته دننه او چې بدي نو هغه چپ اړخ. دا صحنه محبوب وای پر اول اسمان کې ما وکړه. او په اول اسمان کې ډېر عجایبات مخکې محبوب نورم کتلي دي. وای په دغه اسمان کې وای چې زه لږ مخکې لاړم رایت رجالا څه سړي مې ولیدل لهم مچافر کمچافر الابل، د هغې شونډې داسې وې لکه شونډې د اوښان، داسې داړې او جامې وې. او په لاسونو کې اور ټوټې وې کله فارې د کاڼو په شکل، دا اور سکروټې او کاڼو په شکل وې، دا به یې خولو ته غورځولې. او چې یو کاڼی به یې خولې ته دننه کړه نو هغه یو کاڼی داسې و چې دا لاس یې ډکولو او دا لږ یو خولې ته به یې دا اور اچو. او چې خولې ته به یو کاڼی د اور دننه کړه نو لندې د اړخ نه به ترېنه بوټ ووته. قلت من هؤلاء یا جبریل ما تپوسو کہ جبرائیل علیہ السلام دا څوک دی؟ وی ما ته وویل هؤلاء آکلة اموال الیتامی ظلما، دا هغه کسان دي چې د یتیمانو مالونه په ظلم باندې خوري. دا د خاندان کې یتیم ورته پاتې شي د هغه مال په ظلم خوري دا خلک.
داغي سزا. محبوب وای چې لګ مخ کې لاړم تنور سړی مې وکتل داسې لوی لوی خېټې وې. یو روایت کې راځي دومره غټې خېټې وې لکه غټه کوټه، او په دې خېټو کې دنه ماران او هغه ماران د بار نه ښکارېدل. ما تاسو کې چې دا څوک دی؟ وې ما ته ویلې شو چې دا آکلۃ الربا، دا سودخواره دی، سودخواره. وای لږ مخکې چې لاړم نو څه ډلې ناستې وې، دسترخوان باندې خلک ناست، یو خوا داسې ښایسته غوښه وریته ده او بل خوا مرداره ده، بدبویه ده. دا پاکه غوښه نه خوري، هغه مردارې پسې ګرځي. په مردارې رس جوړ دی، دسترخوان ډک دی، او دا چې کم پاکه ده دې ته څوک نه کوي. ما تاسو کې چې دا څه شی دی؟ ما ته وویل دا هغه خلک دي چې هغې پاکې حلالې بیبیانې لري او مردارو زنانو پسې ګرځي. محبوب وایي چې لږ مخکې لاړم رایتو نسان متعلقات بصدعین لا متعلقات، څه ښځې مې ولیدې چې هغه د سینو نه ځوړندې وي. ما تاسو کې چې دا څوک دی؟ وی راته وویلی شو چې دا هغه زنانه دي چې دی بل چا سره بدکاری کړې ده، او هغه بچی چې پیدا شي نو خاوند ته یې مخې مخې ته کوي چې دا تان دی، او خو د هغه نه دي بدکاری کړي، د بل چا نه. بعضو روایتو کې داسې هم راځي ته زنانه نور ښکاره شوې چې هغې په ژبو نه ځوړندې وې، د خولو ژبې نه ځوړندې. ما وی چې دا څوک دی؟ وی دا هغه زنانه دي چې خپل خاوندان تې نه په تکلیف او ازار باندې او همیشه خپلو مړونو پسې ژبې را ایستلي، هغې تې نه په اور کې پراته دي، دا هغه زنانه. دا صحنې محبوب وی دا ما وکتې. رود نیل او رود فرات روایت کې راځي چې دا هم په اول اسمان کې کتلي، رستو به راشي چې دا سدرة المنتهی د بیخ نه را روانې دي، ممکن چې اثر هغه ځای راغلي په اول اسماني بیا ځمکې ته راکوز شوي. ثم عرج بنا الى السماء الثانيه. محبوب وای مونږ به دویم اسمان ته پورته شو. فاستفتح جبريل عليه السلام، جبرائیل علیہ السلام آواز وکړه چې دروازه راته کولو کیا. فقیل من انت، چا تپوسو که تسوکې؟ ورته وویل شو جبرائیل چا آواز وکړه چې من ما که څوک در سره دی؟ قال محمد صلی الله علیه وسلم، دی را سره دی. ورته وویل شو قد بعث الیه، دی معراج ته مقرر شوی دی. آیا امر شوی چې معراج ته دی راشي؟ وی آو، دروازه کولو شو. محبوب فرمائے فیدا نبی ابن الخالہ عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا علیہم السلام. ما چوکتل دو د ترور زامن ناستو چې عیسی علیہ السلام دی او زکریا علیہ السلام دی دواړه. دې خبره کې علما ډېر بحث کوي چې دې ته د ترور زامن څنګه وایي. نو دې وجه دا وه چې دا قول نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو مجازي قول کړی. اصل کې د مریم بی بی چې د عیسی علیہ السلام مور وه، د هغې پلار عمران نومې، دوه خویندې وي، دا یو خور چې کومه ده عمران وکړه او دا بله زکریا علیہ السلام وکړه. نو د زکریا علیہ السلام نه هغه بی بی د اړخ نه یو بچی پیدا شو چې یحیی علیہ السلام، او دا عمران صاحب نه چې کوم دی یو لور پیدا شو د هغه بی بی نه چې مریم بی بی، او د مریم بی بی نه بیا عیسی علیہ السلام. نو اصل کې عیسی علیہ السلام د زکریا علیہ السلام د ترور زوی نو، بلکې دا یحیی علیہ السلام د ترور د لور زوی، د یحیی علیہ السلام ترور د مریم بی بی مور وه. نو مریم بی بی د ترور لور جوړې ده، عیسی علیہ السلام د ترور د لور زوی. خو مجازن نسی ته زوی ویل کېږي، په دې اطلاق باندې ورته ابن الخاله ویلی شي.
وای چې دې دواړه التناس او د دې نه بعد محبوب فرمائے ثم عرج بنا الى السماء الثالثه نظریم اسمان ته من پورته شوم. اقوال مختلف راغلي او قول داوم شتا چې په دویم اسمان کې ادریس علیه السلام خدا قول شاذ دی. یو قول دار چې په دویم کې یوسف علیه السلام. مختلف روایت او تطبیق د تمام روایتو په دې کې دی چې انبیاء علیهم السلام خبر شوی نو چا چې بس مینا ډیره زیاته واغ خپل ځای پرې خیر مخ کې را کوش شوی نو کوم روایت چې راغلي چې په دویم اسمان کې یوسف علیه السلام نو په دویم اسمان کې خو عیسی علیه السلام او زکریا علیه السلام خدا چې یوسف علیه السلام ته نسبت شوی دی یحیی ابن زکریا علیہ السلام زکریا علیہ السلام نه بلکې یحیی ابن زکریا علیہ السلام نو دا یوسف علیہ السلام بر مقام التو خدا را کوشش د ملاقات کم چې صحیح روایتو کې کم اسمان کې خود لشي بل روایت کې راشي چې نه بر اسمان کې نو کې دی چې د محبوب سره بیا قتلی نو د خپل زینمو بیا داسې شي چې لندې مرا کوشش استقبال لپاره بیا قتلی د بل پیغمبر په ځکه مو سره ملاو شوی دی نو ذکر روایت مختلف راغلي دي. رستو براشي چې یوسف علیہ السلام غالبا څلورم اسمان کې وو دریم اسمان کې وو او یو روایت کې راځي چې په دویم اسمان کې وو نو په دریم اسمان کې خو دویم اسمان کې ملاقات استقبال تر کو شوی. محبوب وای بیا مونږ وختو دریم اسمان ته مونږ لاړو نو چې ګورالتا आवाज وشو چې څوک دی جبرائیل علیہ السلام یې زم وی څوک در سره دی محمد صلی الله علیه وسلم او قد بعث الیه معراج ته ډیر پورته شوی دی. محبوب وای دروازه کولا شو پیدا نبی یوسف صلی الله علیه وسلم ما چې وکتل یوسف علیہ السلام دریم اسمان وای ډیر خسته انسان. سورۃ القمر ليله البدر وای چې ورته کتل به حساب وای چې سوال لسمه سپوږمۍ ته ګورم ډیر خسته. دا تر روایتو کې هم راځي میدا یو دیوال ته بچ دې مخامخ شو دا دیوال بل جوارو نه د وجود رڼا په دیوال باندې ورتنو کاغه ته بل سره وتر د ستوره په کې ښکاري اگر سپوږمۍ او د انوار نه چې ستوره جوړي يتلألأ نور الشمس وضوء القمر الى الجدران يرى تلألؤ وجهه على الجدران په دیوالونو باندې مخ رڼا ښکاري دا یو قول کې داسې هم راځي چې دا تمام حسن په لفظ سو باندې شوی دی وایي چې حسن یوسف علیہ السلام ته ورکول شوی دی او درې حصے تمام دنیا کې تقسیم شوی خو بیا راجح قول دار چې دا حسن د په نسبت سره ما سوا د نبی علیہ السلام ته دی هر چې حسن د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د به خپل په یوسف علیہ السلام باندې زیات او محجوب د خلکو محبوب وای ثم عرج بنا الى السماء الرابعه څلورم اسمان ته پورته شوم هلته ما आवाज شنو دروازه کولاش. محبوب وای پیدا نبی ادریس علیہ السلام ما چوکتل څلورم اسمان کې ادریس علیہ السلام رحب بالسلام مشیرات او کړه ودعالی بخیرنا د خیر دعا راته وکړه. او ادریس علیہ السلام هغه شخصیت چې رفعنا او مکانا علیا موږ مکان علی ته دی اوچت کړو نو د په حق کې علما دا قول کوي چې دا ژوند دی اوچت شوی دی بیا په څلورم اسمان کې دا نروح غسل شوی دی او څلورم اسمان کې د دفن شوی دی او په د باندې جنازې مون فرشتو کړي یو قول د ادریس علیہ السلام په شان کې. وقد قبضت روحه في هذه السماء الرابعه فصلت عليه الملائكه ومدفنه بها مدفن اوسم په څلورم اسمان کې دی او فرشتو ور باندې جنازې مونږ کړې او روح ورنه په څلورم اسمان کې قبض شوی او رفعناه مکانا علیا کې هم دې ته اشاره ده حال حیاته لانه رفع الى السماء قبل مخکنه ده پورته شوی د اسمان. محبوب فرمایي ثم عرج بنا الى السماء الخامسه نو پنځم اسمان ته پورته کړی شو دروازه کولاش وای ما چوکتل نو په پنځم اسمان کې یو شخص ناست دی ډېر یو ښایسته انسان ما تاسو کې چې دا څوک دی وای دې ګیرې ته چې ما وکتل نو داسې غټه ګیره وه
چې نامه ته رسېده او دا دواړو اوږو منځ یې ډک کړی و، ډېر ښایسته و. ما تپوس وکړه چې دا څوک دی؟ وی ما ته یې وویل چې دا المحبب فی قومه هارون ابن عمران علیه السلام، دا د موسی علیه السلام ورور هارون علیه السلام دی. دا په قوم کې ډېر محبوبو خلکو دی. د هغې وجه دا وه چې موسی علیه السلام ډېر غوسهناک و، خلک به تېرېدل، خو دا ډېر حلیم او نرم طبیعت و. د تمام قوم په ده باندې عاشقان، محبب فی قومه و، قوم کې محبوب و ډېر زیات. محبوب وای ثم عرج بنا الى السماء السادسه، شپږم اسمان ته پورته شوم. دروازه کولا شوې پیدا نبی موسی صلی الله علیه وسلم. ما چې وکتل نو موسی علیه السلام فرحب به، نو ما ته ستړي مچې ویل ودعا لي بخیر، د خیر دعا یې راته وغوښته. او ډېر زیات خلک هم ورسره ناست وو. نور انبیا علیهم السلام سره به هم لږ لږ امتیان ملګري وو دغلته، خو ده سره ډېر زیات خلک وو په دغه. ما تپوس وکړه چې دا لویه ډله دا د چا ده؟ دا زما امت دی. وی راته وي چې نه، دا د موسی علیه السلام بني اسرائیل دي چې کوم ده سره په کلکه ولاړو. ضرور به د محبوب په زړه کې څه خفګان راغلی، دا د خوشحالۍ شپه وه، د خفګان نه وه. نو محبوب وایي چې ما وکتل فاذا هو بسواد عظیم قد صد الافق من ذا الجانب ومن ذا الجانب. وی داسې یو لویه ډله وه چې د لرې نه بس یو تکه توره ښکارېده، لویه ډله وه. دا رقم افق نیولی و، داسې افق نیولی و. ما وی دا څوک دی؟ وی ما ته ویل هؤلاء امتک هؤلاء 70 الفا يدخلون الجنه بغیر حساب. دا ستا په امت کې هغه 80,000 کسان دي چې بې حساب او کتابه به جنت ته ځي. دا کسان فشوق سبحان الله وی. بهرحال د دې نه بعد محبوب وایي چې اوم اسمان ته لاړم، او چې اوم اسمان ته کله پورته شوم، وایي زما نیکه ابراهیم علیه السلام په اوم اسمان کې ناست، او بیت المعمور هم په هغه ځای کې و. یو قول کې 4م اسمان راځي، خو د دې حرم شریف د پاسه په هر اسمان کې یو کور شته دی چې هلته فرشتګان عبادت کوي. نو وایي بیت المعمور دی، دیوال ته تکیه والی و ناست، او ماشومان ورسره و. ما تپوس وکړه چې دا څوک دی؟ وی دا هغه ماشومان دي چې هغه په ماشومتوب کې مړه شوي دي، هغه جمع کېږي د سره یو ځای کېږي. او ما ته وایي جبرائیل علیه السلام وویل دې ته دننه شه 2 رکعته لمونځ وکړه. دننه شوم، هغلته مې 2 رکعته لمونځ وکړه، او راته یې دا وویل چې دې ته روزانه 80,000 فرشتګان را دننه کېږي او عبادت پکې کوي، مونځ او بیا وځي. کله نه چې دنیا پیدا ده او بیت المعمور جوړ شوی دی، روزانه 80,000 فرشتې را دننه کېږي ورته. خو هغه اوله ورځ چې کوم 80,000 پکې 2 رکعته لمونځ کړی دی، بیا تا روز قیامت هغې 80,000 ته نمبر نه رسېږي. ما یعلم جنود ربک الا هو. د الله لښکرې د الله نه سوا بل څوک نه پېژني. نو لښکرې ډېرې زیات دي. دا دومره زیات فرشتګان. سیرت حلبیه یو قول ذکر کړی دی چې 4م اسمان کې یو چینه ده او لښتې دی چې هغې ته حیوان وایي. جبرائیل علیه السلام روزانه هغې ته دننه کېږي او غوپه پکې وهي، او چې کله ترې راوځي نو د هغه د وجود نه 80,000 څاڅکي تلیږي. هغه 80,000 څاڅکو نه 80,000 فرشتګان پیدا کېږي. هغې مامور کېږي په بیت المعمور باندې چې ځای هلته لمونځ وکړي او بیا وځئ. نو سبا ته بیا 80,000 نورې پیدا شي، هغه هلته لمونځ. یو قول دی، معتمد قول دی. بهرحال دا د اوم اسمانه پورې د محبوب صلی الله علیه وسلم را سفر و چې مختصرا بیان شو. د دې نه بعد چې سدرة المنتهی ته کوم سیر شوی دی او بیا هلته جنت ته محبوب ننوتی، د هغې کوم واقعات دي، او یا دا تک تر سدرة المنتهی دی که د هغې نه بره شوی دی بنا به اختلاف القولین، او کوم حجابونه د نور د هغې قطع او د هغې بیان به انشاءالله را روان کېدونکي بیان کې وشي. ممکن چې را روان بیان کې د معراج واقعات تمام ته ورسېږي.